دا خلک د څانګې وهلو سیالیو نندارې ته راغلي. د پکتیا په زرمت او روحاني بابا ولسوالیو کې د اختر په ویاړ جوړ شوي د څانګې وهنې سیالۍ پای ته ورسېدې چې له بېلابېلو سیمو ورته زرګونه سیلانیان او د نیزه بازۍ مینوال راغلي وو. دغې لوبې ته راغلی جبار او زیارخان وایي د څانګې وهنې سیالۍ سره له پخوا مینه او شوق لري، نو دا وخت یې د یادې لوبې لیدو لپاره د خپل ارمان پوره کېدل یاد کړل. خوښ یم، خوشحاله یم چې موږ په داسې یو ویاړمنه فضا کې راغونډ یو او د ځوانانو خوشحالي ده. موږ ډېر خوښ یو دا ډول سیالیو چې پلار اچول کېږي، له ډېرو سیالیو چې موږ ډېر خوشحاله یو. په دې کې مینه محبت لا زیاتېږي، ورورګلوي لا زیاتېږي. د څانګې وهنې لوبې مخینه سوونه پیړیو ته رسیږي او مینوال هم د ډېرېدو په حال کې دي. د دغې لوبې لوبغاړی او فعال نعیم قرار او نصیر احمد امید راډیو ته وویل چې په تېرو 20 کلونو کې څانګو ته هیڅ پاملرنه نه ده شوې او په دې برخه کې د زیات پام غوښتنه کوي. څوک څانګې وایي هغه ډېر نامتو ډېر وتلي خلک دي. غواړو چې بس حکومت په دې اړه باندې مرسته راسره وکړي، کومک راسره وکړي، د خوراکي دپاره د اسانو یو څه شی راکړي، یا هغه خلکو ته چې هغه دا لوبې کوي یا هغه تشویق کړي، یو څه کومک مرسته ورسره وکړي، دغه هغه کومې ضرورتونه دي هغه ورته پوره کړي. زموږ میدان ټول د تیږې نه ډک دی، دوم هېچا خبره وسایل نشته، زراعت نه کم ده، د اسپان کم ده. مخکې د زرمت خلک ډېر اسپان راوړل، ډېر اسپان و. اوس د اسپان د موږ 15 شپږ کسه خپله دلته اسپان مو ساتلی د 15 دقیقې شپږ دي، د میدان ټول تیږه ده. اوس مې یو آس په خطا کړ، پښې خوږ شو، په تیږه باندې. پکتیا د افغانستان له هغو ولایتونو څخه یو دی چې دلته پکې له سوونو کلونو څخه څانګې وهل رواج لري. حیران احمدزی، امید راډیو، پکتیا.